السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك جمعات کې زموږ درسونو او باغ درسونو کې منګه د جاهلیت مسلې ذکر کولې، د دې لپاره چې منګه د ځان نه وباسو. او یو مسله موږ د جاهلیت ذکر کړی و خله تفصیل سره، او هغه دا چې د جاهلیت په زمانه کې خلکو توحید نه پیژندو، او چا چې پیژندو هغه ډېر لږ خلک، او غالبا خلک چې هغه په شرک پراته او هغه د الله سره قسمه قسم شریکان جوړ کړي. دویمه مسله چې کومه شیخ رحمه الله ذکر کړی دا غدا إنهم متفرقون في دينهم وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. باغو کوي دا مرزو چې هغه په اختلاف کې پراته د یو بل سره په خپل دین کې او په خپل دنیا کې اتفاق باغو کې نه. اهل کتابو کې دغه مرزو او په بت پرستو کې په مشرکینو کې دغه مرزو. نه اهل کتابو کې څه چې دی يهودو، نو يهودو وی چې موږ په حق یو او زمونږ راو چې څوک دی په باطل وي. بیا په يهودو کې دنه فرقې وي، هغه دی یو بل سره اختلافات، دغه شان نصاراو هغه دی یو بل سره اختلافات، او بیا په دې نصاراو کې دنه بیا ډیر شی ډلې. مشرکان چې نه هغه ټول دی یو بل نه جداو، نو چا د بوتانو عبادت کو، چا د انور عبادت کو، چا د سپومې عبادت کو، او چا د ګټي عبادت کو، چا د ونی عبادت کو. او مرز پکې غټ داو چې دا کار وته خخ کارې دو. یو خو په انسان کې بیماری نه دی، به دې کې دی بیماری ته بیماری وي نه دی به علاج وکي. خو چې وسړې دی بیماری ته دا خوشحالي وي چې دا خو یو خبره ده، به یو غټ مرز دی. دغه زوړ مرز نه دا مرز غټ دی. او الله سبحانه وتعالی په قران کې دا غوي باس کړي کل حزب بما لديهم فرحون. هر یو ټولګي چې صدقوي سره په خوشاله او بس زموږ د دین خره دا صحیح دی، او دغه نور چې کوم دیني دغه کافران دي او دغه بی دیني دغه دیسي دغه دای. نو رسول صلی الله علیه وسلم له الله کوم دین ورکړو پاګه کو ته الله دوی شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. الله خپل پیغمبر ته وی چې مونږ چې تعالی کوم شریعت درکړې دي، نو بدی کې مونږ ته اقا وصیتونه کړي کوم چې مونږ نوح علی السلام ته کړو، ابراهيم علی السلام ته کړو، موسی علی السلام ته کړو، عیسی علی السلام د غټ پیغمبرانو ته مونږ کړو. او دا وصیت ته مونږ کړو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه. په دین باندې نه غوسئ، د الله نه غلار راونی سي، او په دې کې اختلافات ما جوړوي. په دې کې ډلې ډلې کېږي ما د الله دین دې د آدم علی السلام نواله د اخرنی کس پوری چې په دې زمکه باندې وي د الله د قیو وصیت ته چې زما دین مضبوط راونی سي، او په دې کې فرقې ما جوړوي. بلکې الله خو خپل پیغمبر بیزاره کړی د خلکو نه، او غدیسي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اے پیغمبر کوم خلکو چې په دین کې فرقې جوړې کړې دي او ډلې به کې جوړې کړې دي، نو ستاد دوی د کار سره سکار نشتی، ته د دې ذمہوار نه.
تا خو د خلکو ته د امر نه دی کړی چې ټولګي به کې جوړ کړي او فرقې به کې جوړ کړي. انما امرهم الى الله، بلکې د دوی خبر به د چا سره؟ د الله سره به د قیامت په ورځ، او الله به د دوی سره حساب کتاب کوي. د الله سبحانه وتعالی منګه د کفارو د مشابهت او د جاهلیت ور د مشابهت نه منع کړیو چې تاسو په خپل دین کې فرقې نه جوړوي، تاسو په خپل دین کې ټولګي نه جوړوي، بلکې ټول خلق برا جمع کېږي په قران او په حدیث باندې. الله سبحانه وتعالی په قران کې سوی واعتصموا بحبل الله، اے خلقو د الله رسي مضبوط راونی سي. د الله د رسي نه مراد قران او حدیث اسلام، و اسلام مضبوط راونی سي. یوسو خلق نه، واعتصموا بحبل الله جميعا، تاسو ټول بد الله دین مضبوط راونی سي. ولا تفرقوا، او بدی کې به فرقې نه جوړوي، بدی کې به اختلافات دی او بسر نه جوړو. مؤمن د مؤمن رور دی، د دوی دین یو دی، د دوی الله یو دی، د دوی کعبه یو ده، د دوی قران یو دی، د دوی پیغمبر یو دی. نبی څنګه موږ فرقې جوړو په دې دین کې، او دین ته چې څومره نقصان رسیدلې دی دا د فرقو د لاس رسیدلې. دین ته بل شي دومره نقصان نه دی ورکړي څومره چې دی فرقو ورکړي دی. او تاریخ اوچت کا او وی ګور د رسول الله د وخت نه د اوسه پورې چې څومره اختلافات راغلي دي او دین ته نقصان رسیدلی، هغه د فرقو د لاس رسیدلی. نه زمونږ کتاب یو دی، زمونږ مشر یو دی، هغه څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. زمونږ رب یو دی، او الله سبحانه وتعالی په قران کې دا خبره کړې، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. خلق تاسو ټول یو یی، تاسو یو امتی، یو ټولګي، او زستا سو رب یم، زما عبادت کوئ. به اختلافات سره پر اختلافات همیشه د انسان دنیا او آخرت تباہ کوي. آخرت په دې تباہ شي چې الله سبحانه وتعالی نافرمانی وکړي، او دنیا په دې تباہ شي چې دیو بسر کم مینه محبت په ژوند کې ختم شي، او بغض او حسد او کینه د دیو بسر پیدا شي. دا همیشه د فرقو د لاسه. الله سبحانه وتعالی په قران کې د يهود او نصارو باس کې سي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يهوديان وي نصارو سره سنشتي او نصارو د يهوديانو سره سنشتي. هر یو دا داوا کوي چې زه په حق یم، دوه په باطل دي، ځکه چې دوی خبره خپل خبره الله او د الله رسول ته نه واپس کړي. د قشا منګ یو چې موږ په ځان کې اختلافات او فرقې او ډلې دا نه پیدا کوو. همیشه چې ډله پیدا شي، همیشه چې فرقه پیدا شي، دا غي د لپاره په ځړ کې به انسان بغض او حسد دا غشري ساتي کم چې دی فرقې سره نه لګي. نو موږ ټول مسلمانان یو، ټول د الله دین منو، پیغمبر یو منو، رسول صلی الله علیه وسلم چې لازم پیغمبر دی دا منو، داغه چې کوم مخ کې پیغمبران دي هغه ټول منو. قران زمون کتاب دی دا منو، دینه مخ کې کوم کتابونه هغه منو. نه چې زمونږ پیغمبر یو دی، زمون کتاب یو دی، زمون رب یو دی، زمون قبله یو ده. به اختلافات تسیش او فرقه او ډله‌بازي دي شي چې یو سړی بزان لنوم کیدی چې زه مثال کې دغه سره تعلق ساتم جمعیت علما اسلام سره، ولی ته دا نوم یې د جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتم؟ دا نور خلک د سره تعلق ساتي. لکه اوس یو فرقه ده چې هغه زموږ په ملکونو کې پیدا شوی، هغه ځان ته وایي المسلمین، جماعت المسلمین. د دوی یو فرقه ده، یو مشر دی، د دې مشر سره بیعت کې، او دوی زمونږ نه چې علاوه څوک دی هغه سړي کافران دي. څومره غټ نقصان وشو. زمونږ مشر وي خپويږي، زمونږ علما خپويږي، زمونږ مولیان خپويږي، زمونږ علاوه چې څوک دي دا کافران دي. ځکه ځان ته المسلمین وایي، موږ مسلمانان نور کافران. دغه بل مثال درکو، یا به دې مثال درکو چې اوس یو سړی و چې زما د جماعت اسلامي سره تعلق ته په پاکستان، انډیا، بنگلاديش په دغه ځایونو کې د دین راو چې کوم فرقو ول سره دې ملاو شي، دا د شرطیه نو ما پالر د قسم خرم والله بالله ثم تالله، درې قسمونه د الله په کور کې خرم چې دې به د نور فرقو ول سره کې نظام په زور خوشاله کوي چې زما تاسو سره زړه لګي، خو زړه سره نه لګي. دا خو د تجربه خبره ده. او که څوک د دین انکار کوي، اسبه یو تعصب په فضل کې پروتي، د دوه سره نه لګي، په ځل کې اوسه چرته نه لګي، او چې هغه سره ملاوي شي اسبه خان درخان ته زمونږ ورور ته دایته نور په ځل کې دا ځان له یو مشر نیولې، او د ځان له یو مشر نیولې.
چې وسړي ځان له مشر ونیو، ځان له فرقه ونیو، ځان له جنډه ونیو، جنډې له رنګ ونیو، خپل خاص مشران مقرر کړو چې دوی چې سوي دا خره د دون علاوه چې څوک هم لګي دي کاغه هر څوک ته کوړی کړو کغټ ته په خطا دي نو تاسو سوي چې د دې خلکو په منځ کې ومنه محبت پاتې شي. دا توري جنډي والے یو، دا سری جنډي والے یو، دا سپینی جنډي والے دي، دا جماعت اسلامي والے دي، دا جمعیت علماء اسلام والے، دا دیوبند والے، دا حیاتیان دي، دا مماتیان دي، دا بریلیان دي، دا پلانې دا فرقو ته څه ضرورت دی؟ دلالت پدې کوي دا خبره ټول دلالت پدې کوي چې دوی خپل مشر صرف او صرف رسول صلی الله علیه وسلم نه ګڼي. او موږ دا وایو اتفاق صرف په قران او په حدیث باندې راځي، په بل هیڅ باندې نه راځي. ها وختي تور اتفاق راتلیش چې تاسو سره کینم زه جدا فرقې سره مثال کې تعلق ساتم تر بل سره دې بل سره کینو یره دنه بعد به اختلافات نه کوو دغه نه کوو، دا به اسی یو خبره عمل بدی نشي کېدی ځکه چې عمل البه کېږي چې کړه دا ټول یو قران ومني یو حدیث ومني البه دوی چې یو شي. خو چې هر سړي ځان له جدا مولانی ولې او جدا خلق دی او جدا خبري هغه نه یو کی نو مونږه الله من کړیو د فرقونه د اختلاف نه په دین او په دنیا کې. مونږه مسلمانان ټول یو یو، مونږه د یو بل سره تعلق یا اختلاف په دین نشي پیدا کولای په اصل او په نسل باندې چې سړی پنجابي دی زه پښتني مزما د سره نه لګي دا جدا خلق دي، دا عربي دی زه عجمي ما جدا خلق دي، دا بنگالي دی زه پاکستاني ما دا جدا خلق، دا ټولې د جاهلیت خبري. اسلام د قوي چې اے مؤمنانو تاسو ټول رونه تاسو یو رب دی، یو دین دی، یو پیغمبر دی، یو قران دی، یو کعبه ده. اختلافات څه شي پیدا شو. او په دې بل زه مثال درکم د خبرې د وضاحت لپاره. هغه دي چې اوس درې فرقې دي او هرې فرقې مولا خپل خبره کوي، یو دې سوی بل دا وي بل دغه، او یو طرف ته یو لګیا دی وایي چې الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي. کدی درې وانو سلور وانو دي سی وایي چې صحیح ده، د هر چا خبره صحیح ده او چیړې یې م پرې دی نزه تاسو د تاسو کوم ورشته جواب برکوي د دوی زړونه به یوي. مسله جدا ده. الته داغه مولا یو خبره کوي دا بل کوي دا بل کوي دا بل کوي د قرآن او حدیث خبره کوي، دوی اتفاق به ال راځي چې دا ټول دا وایي چې لکه د خپل بزرګان خپل کتابونه پرې دی خوراشي ګوري چې الله سوی د الله پیغمبر سوی او الله چې سوی د الله پیغمبر چې سوی دغه به منو. نو تاسو سوی د دې سلور ونه به اتفاق راشي او کرا بنه شي را به شلازي. ځکه چې په قران کې خو دوه خبرې نه دي، د الله په خبرو کې ټکراو شتي نشتی، د پیغمبر په خبرو کې ټکراو شتي نشتی. اوس الله یو ځکه ویلي چې زمانه علاوه بل چا د چغې نه وهي د قران دا ول نه د اخره پورې وایا په یو ځکه بداته ملاو نشي چې الله دا ویلي چې زمانه علاوه نور تم چغې وهي. نو په دې مثال دي چې ول لکه بریلیان. اوس بریلیان هم یو فرقه ده او مشهوره فرقه ده. اوس موږ د دوی سره کېناستو چې راځي اتفاق براولو او دا اوس وخاندل راوخاند تاسو موږ رونه خیر دې خبره نه تاسو سموي او موږ به سنوي تاسو خپل کوي موږ خپل کوو. زه تاسو د تاسو کوم د دین یو دی که بدل شو، د دوی دین جدا شو راغو جدا شو بدل شو حکومت دي سی وایو ها تاسو زمونږ رونه موږ به تاسو سره اتفاق راځي خدای قرآن به کولاو دا به وایو دا ولنه د اخره پورې په دې کې چې سو هغه به منو او د پیغمبر په حدیثونو کې چې سو هغه به منو او د دین علاوه چې بزرګانو د اولیاء الله او د مشرانو دي سي خبري چې هغه د قرآن او حدیث سره ټکراو خوري او نه منو اله به اتفاق راشي. بریلیانو قرآن کولاو کو موږ هم کولاو کو بریلیان دا ولنه د اخره پورې قرآن وي یره په دې کې خو به یوځي کې نشي چې قبر ورته چغي وها او منګم وي او په دې کې خو به یوځي کې نشي قبر ورته چغي وها. اتفاق راغی په دې مسله. د رسول صلی الله علیه حدیث کولاو د منځبه مسله کې لکه اختلاف راغی دی وی موږ به دي چې هغه موږ به دي چې الکه تاسو سره جنگ کوي صبر وکي په علماء به سي به ورشو او هغه ته به وي چې دا مسله موږ ته په قرآن او حدیث کې حل نزه تاسو د تاسو کوم چې د رسول په حدیثونو کې ټکراو نشي راتللی نو د ټول علما چې دې حدیثونو ته کینی او د دین کومه نتیجه راوځي په باندې اتفاق راتلی شي کني شي باقي اتفاق راتلی شي. خو کوزه د تداوم چې اتفاق وبدی راشي چې زما د مولا چې سوی دا به تو منی او ستاده به زنه منم
او دی به زمونږ د مولا ومني او دی به ومني درېونه به زما د مولا مني خو زه به د دې بل نه منم اتفاق به راشي دې قمقل سړی به چې هغه به دا وایي چې اتفاق به راشي موږ ته ضرورت دی په نن سبا وخت کې د یو کېدو او تاسو که خیال کړئ کم طرف ته چې نظر وګرځي مسلمان کمزور دی مسلمان ذلیل دی دا څوک یو طرف ته يهودي لګي مسلمان وجني بل طرف ته نصارا لګي دي بل طرف ته مشرکین لګي بل طرف ته علمانیان لګي دي بل طرف ته چې بت پرست لګي دي هندوان لګي هر طرف نه په مسلمان باندې جنگ دی هر طرف ته مسلمان چې ذلیل دی هغه وجه ده چې مسلمانان یو نه دي مسلمانانو کې جوړه فرقې اوس تاسو دې خبرو کوم لکه کوم چې څلورو مذهبونو خبره کوي اوس مثال کې د امام بن حنبل په مذهب شو مثال او ته د امام شافعي په مذهب شو د امام مالک په مذهب شو د امام ابو حنیفه په مذهب شو د تاسو د اوس کومه چې د دوی با د یو بل سره اتفاق راشي چرته نشي راتله اتفاق د ازمکه او اسمان چې یو شی اتفاق نشي راتله ځکه چې هغه خپل مشر یو غني یو شافعي مذهب ولا امام شافعي کپو دی هغه دی ابو امام ابو حنیفه رحم الله په دی ابو امام مالک په دی ابو احمد حنبل په دی نو ټول تقسیم شو په فرقو کې او په ډلو کې او مسله ټوله جوړم د دقې نه ده خو کدا ټول دا وای چې امامان غټ خلک او پوه خلک الله دې باغ باندې رحم وکي هغه چې کوم خبرې کړي دا په قران او حديث ته واپس کو د علماو سره وکړو قران او حديث کې چې کوم مسله و دي کې کوم خبره قران او حديث سره برابر او هم او موږ ټول رونه دی وبلته په ځل کې سنه ساتو اتفاق راغی او سوبر چې د فرقې زرونه به وبلته بدی الله سبحانه وتعالى په قران کې د مؤمنانو صفات ذکر کوي الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا کوم مؤمنان چې مخکې تیر شوي دي هغه وبخي او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو سره په زړه کې سنه ساتي زمونږ د زړونو پاک شي یا الله زمونږ د زړونو مؤمنانو ته پاک کا چې موږ دیو بسره سنه ساتو تاسو تاریخ اوچت کوي او په دې کې موږ الحمدلله خو مطالعه ده په خاطر شي دي او وسوم دي شتي په حدیث شوی دی چې کوم سره د امام ابو حنیفه مذهب او د امام شافعي مذهب امام ابو حنیفه مذهب ولا پاسیدل امام شافعي مذهب ولا وجلی وسوم په کتابونو کې دنه دا خبره شتي وای کوم سره چې د امام ابو حنیفه مذهبي هغه خپل لور امام شافعي مذهب ولا نشي ورکوله او دا غوینه جنیره واستې شي دا په کتابونو کې دنه ده که سره مذهب پری دیونه بل ته ووري نه دله به دومره دوری ورکه او په یخنی کې په جمی کې په یخ وبو کې بوله غوپی ورکه دا خو که مسله لکه د بل دین شو مسله د مذهب نشو فقهي مذهب نشو مسله د څه شو د بل دین مسله شو ځکه چې منګه دا وایو مسلمانان چې د يهودو نصاراو له منګه خپل لونه او خويندې نشي ورکول خو موږ د غوی د زنانو سره واده کولای شو په شرط دی چې کله پاکي نو دا خبر خو موږ په دې کو ځکه چې دین بدل لې نو دغه ټول دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو نه به آیا په مسلمانانو کې دي شتي چې دې بدل لور ورکولای شي دې بدل نشي ورکول دا په مسلمانانو کې دنه کې دي شي دا مسله د اسلام بیان ده د مسلمانانو مسله خو بیان دي چې هر سړي جدا دین دی ځان له كل حزب بما لديهم فرحون هر يوم مذهب ولا هر يوم فرقه ولا چغوي کيو منګيو بس اله دا مخامخ سړي سره قرآن او حديث ته قرآن او حديث بیان وي زمنګ د دې سره کار نشي قرآن او حديث بیان او کنه زمنګ بزرګانو موږ ته دي ویل بس د بزرګانو خبره منو زه په خپل خبره کې غلطي هم که صحیح یم دا ما چې کوم خبره وکړه چې اختلافات او د فرقې جوړې شوې دي دا نقصانی دا خبره زما غلط راکې صحیح ده د ځلنه به تعصب او زیدو واسي او خپل ځان له جواب ورکا او الله ستاسو په ځل عالم دی چې زمانه خبره غلطه راکې صحیح به دی باندې په یو دماغ به دی باندې سوچ وکړه بیا د دې لپاره یو موضوعي روایت خلکو جوړ کړي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی هغه د صحابه خبره نه ده هغه د علماو خبره نه ده بلکې چا جوړ کړی ده نو سوي یو حدیث بدل اختلاف امتی رحمه زما په امت کې اختلاف سره رحمت ته مهرباني ده وي خبرې چې خلک په اختلاف کې پراته الله اکبر بغیر د دین چې سند ته موږ واپس شو سند خو دې حدیث بالکل باتفاق المحدثین په دنیا کې چې څومره د حدیث علما دي هغه ټول دې حدیث سند رسول ته صحیح نه رسی خو بغیر د سند د چې کولونه کسته یو کوري
او تاسو کور کې تاسو رونو خويندې او مور پلاری او خزرې او بچی دي او تاسو ټول دی یو بل سره اختلاف کې پراته د هر چا جدا کمره د هر چا جدا چوله هر یو په بل پسې کنځلي کوي هر یو په بل باندې چې بدګماني کوي او یو کس راغی په دغه کور باندې تیر شو دی وی الله اکبر سبحان الله کور دی ټول رحمت پر اوري سبحان الله کور دی مور د پلار سره نه لګي پلار د مور سره نه لګي د بچو د مور پلار سره نه مور پلار بچو سره نه سبحان الله کور دی یا الله زمون کورونم دي سي د رحمت نه ډک کی دي سوکشتي درم دي چرته چا د دې کور صفت کړي نه نبي اول په دین کې دې خبرو صفت کوي چې مسلمانان جدا جدا شي او اختلاف امتي رحمه بیا به دا حدیث وي زموږ په امت کې اختلاف رحمت ته پرې چې خدای خلک جدا جدا پراته پرې چې خلکو د یو بل سره نه لګي نبی خپل کور د پاره ولیدانه چې د امت لپاره رحمت ته نبی خودي سوال کوي یا الله زما په کور کې اختلافات پیدا کی چې د رحمت لکستا په کور مروري کړه د خپل کور د پاره یو سړی نه غواړي نه خلک د هغه کور همیشه په کلی کې صفت کوي او په دیرو کې باسي یره د پلاني کور ډېر مضبوطه کورمه ده تا د څنګه پته وي چې مضبوطه ټول دی یو بسر یو دی یو بل ته زونه پات یو بل سره اختلافات نشته اتفاق دی په خبره د دې کور خلک صفت کوي کنه کې بکیریږي کوي د قشان مسلمانان او مؤمنان دي چې سو پوری دوی په دې دین باندې یو د دوی وسي زور به د دوی به عزت د دوی به رعب به کافرانو وای کافر لار مونډلی ده لار څنګه مونډلی ده بریلی له پیسې ورکی ته چې دا چل په دین کې نه وراو باسه التلر شي قادیانی له پیسې ورکی مال ورکی هغه ته په دین کې دي چې نه مسله راو باسه بل پسې ورشي بت پرستو مشرکان پسې ورشي لار هغه ته ملاو شوی ده نشي لار وته ملاو شوی ده هغه خپ مونږ کې د کمزورتیا پیدا کوي یو آیت کې دي چې تاسو کې د سو کسب دماغ کې براغلی الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی اے مؤمنانو کله چې تاسو د کافرانو سره ملاو شئ نو سم کوي د یو بل سره اختلافات مکوي یو بل مپریدي الله ولي وي فتذهب ريحكم تاسو طاقت وسشي ختم بشي کته سو د کافرانو په مخ کې په فرقو کې او په ډلو کې تقسیم شوي نستاسو طاقت به ختم شي تاسو به کافر ته ذلیل ښکارا شي د ټول دنیا غیر مسلمه د الف نواله د یا پوری د مسلمانانو په خلاف کې جوړ دي مته یوز کې دي سو خای چې يهودي د پاسه نصراني وای خبر کوم چې توریدلی نصراني را پاسه د يهودي باندې عملو کړ چې توریدلی اوس په دې وسنی حالاتو کې يهود را پاسه په هندوانو عملو کړ چې توریدلی هندوان را پاسه په يهوديانو عملو کړ چې توریدلی هیڅ چرته مو نه اوري دا خبره کاوري مسلمانانو کې پلانینګ فرقه ولا پلانینګ پسې فتوا ورکړه چې دا کافران دي فتوا ورکړه دا بدعتيان دي فتوا ورکړه دا گمراهان بلکې دا فتوا وبکې ووري موږ پسې نه کېږي په دا پسې وای اسړې به هلاکه صحیح عقیده والے قران او حديث ولا به خو دې پورې تعصب او دشمنی ورسي چې په صحیح عقیده ولا په دا پسې موږ نه کې او هغه سړې په حق یو دی به په نه حق نو نه حق ولا به چې وي په حق دي څوک دا پسې موږ نه کې پسونو کې حسد او بغض ټول دې دلاسه پیدا کی نو الله سبحانه وتعالى چې کوم شریعت هغه موږ کړو د دینه او سی وی دې خبره ته وکړي ولا تكونوا كالذين تفرقوا الله وی د هغه خلکو په شان مکیږي چې فرقې پیدا کړې په ځان کې دې څه مطلب دی اوس په دا آیت وایو الله وی ولا تكونوا كالذين تفرقوا اے مؤمنانو تاسو دا هغه چا په شان مکیږي چې هغه اختلافات پیدا کړي او فرقې پیدا کړي مطلب يهود او نصارا مشرکین کم چې شاده تیر شي او یو کس راغی او په امت کې اختلاف رحمت ته دغه خبرې سره ټکراو شتي کني شتي کله دوه یو شان دي الله وی اختلافات م پیدا کوي او دی وی په امت کې اختلاف سره رحمت ته موږ بوته د الله نه ویریږي قران دروغجن کې الله واعتصموا بحبل الله جميعا د الله دین مضبوط راونی سي د الله دین دینه دی ویل چې بزرګ مضبوط راونی سي
د نه دی ویل چې خپل د قام قبيله مشر مضبوط راونی سي د نه دی ویل چې یو مولا مضبوط راونی سي مضبوط قران او حديث راونی سي او کم وخت پورې چې په دې امت کې صرف او صرف په قران او حديث اتفاق نو تاریخ گواهی چې دې امت څومره عزت او کله چې په فرقو کې تقسیم شو نو امت دغه کم چې تاسو وسینه دیو د بل سره نه لګي تراوی بکی تراوی او په امام به خلک شاته ولاړی اته رکعات تراوی پوره شوي اوس د څه ټیم راغی د ویترو نو شي چل به وشي په جمعات په ګټ په دغه نه ملاوي هلکه تر اته رکعات په مسلمان په شاته ونه کړو کدی وای چې مسلمان نه دی نه بیا به په اته رکعات ولي کول که مسلمان نه دی دا ویتر خو سرته نه کې نه کړه جواب داو چې او د مسلمان نه دی ځکه به زه ویتر نه کوم نو دا اته رکعات به شوري کول اته رکعات به کافر په شي کړو او کوي وی چې مسلمان دی او دغه به وی کوي چې مسلمان دی نه به د ویتر نو ولې تختی موږ خو په کافر په شاته نه کیږي نه موږ خو په غیر مسلمان په شاته نه کی موږ خو په مشرک په شاته نه کی نو دا امام چې کوم ولاله ترکاته پښتو کړه ترکاته پر دې مسلمانو په ویتر کې کافر شو دا کم دین دی او کم مذهب دی نه د ستنی شاته ولاله ویتر وکي په ډیره کې به ویتر کې خو دې مولا سره ویتر نه کوي لکه ولي زمنګ مذهب جدا دی د مذهب جدا چا ویل چې مذهب جدا مذهب زمنګ ټول یو دی اسلام زمنګ د ټولو مذهب دی او د دین چې څومره مشران دي حق پرسته سره د سلور ونو امامانو دا ټول زمنګ امامان دي زمنګ مشران دي موږ به دوی قدر کوو موږ به دوی احترام کوو خو اتفاق به زمنګ صرف او صرف پچای په قران او په حديث به بس په بل چا باندې اتفاق والله کراش د نوح علیه السلام عمر څومره زر کاله دی روایت مطابق که زر کاله دا ټول امت لګي په دې کوشش چې اتفاق راولو سره د دې چې زمنګ مشران به جدایي والله کرای ولی چرته اتفاق نشي راتلی چې مشران جدایي کوم په دې خبره اتفاق وکړو چې قران زمنګ یو دې ته رجوع کو صحیح ده حدیث زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم صحیح ده هغه ته رجوع کو په مسایلو کې او مشران چې کوم د دین دی حق برس دا ټول زمنګ مشران دي موږ به ټول د دوی قدر او احترام کوو او انسان له خطا شتي کبه دوی کې څوک په مسله کې خطا شو نو موږ به دوا کوو چې الله دې په دې خبره باندې وبخي دې قصدنی دا خبره نه کړې کوشش کړو او موږ ته حق کار شو نو موږ به خپل مشر ته دوا کوو خو منو به قرآن او حدیث اتفاق ورشي کرا بنشي رابش دا ټول زموږ مشران ټول زموږ د دین ستوري دي د مشر د علما چې کوم د دین دي نه چې هر سړي ځان عالم ونه اوس کوم خلک چې امام ابو حنیفه په مذهب باندې مضبوط دي او چې نور کافران دي موږ مسلمانان دوی صرف د امام ابو حنیفه سره مینه ده د شرطین دا خبره کوم چې امام شافعي په مذهب صرف ولاړ دي صرف د هغه سره مینه ده کوم چې امام مالک په مذهب دي هغه صرف د هغه سره مینه ده کوم چې امام احمد حنبل په مذهب دي صرف د هغه سره مینه ده او کوم چې په قران او حديث نه هغه دي سلورونو سره مینه ده سلورونو زموږ د دین مشران دي ولي یو رانی شو ولي بل پریدو دا ټول علما نه دي ټول د امت ستوري نه چې ټول دین به اتفاق اختلاف سره پیدا کوي اتفاق براولو دغه پرې دی علماء په خپل لار شو دي امامانو په چې دوی چې کړه په خپل وخت کې دوی دی بل سره څنګه امام احمد بن حنبل د امام شافعي استاد دی امام شافعي د امام احمد بن حنبل سره استاد دی امام ابو حنیفه رحمه الله د دې دریوونو امامانو نه روایت نقل لري چې داغه احترام داغه ادب هغه عالم او هغه مشر دوی خو یو بل سره زونه سو پاکو دا موږ اختلاف په څه پیدا کړي اکم چې مشران دي هغه موږ ته دانه دی ویل چې زموږ مذهب راونی سي او د نور سره دښمنی کوي بلکې هغه ته چې بکله ورسېده چې پلاني امام دا خبره کړي هغه زموږ استاد د الله دی او بخلل برحم وکي دا چې په ادب او احترام به خبره کوي زموږ استاد زموږ مشر او موږ دا کشران د چې په سن پوي دا چې په اسم نه پوي دی باندې خرج فرش ولاړی یره کده د امام ابو حنیفه مذهب دغه نه لو چې څوک دی ټول به گمراهي امام شافعي مذهب ولوي هغه په حق دی ټول په باطل دا کومي خبري هغه دی یو بل سره د اختلافاتو هغه یو بل تجربه دومره سخاو هغه دا ویلي دي امام ابو حنیفه په خپل دا ویلي دي چې زما مذهب ولا به ابل مذهب ولا لونه نور کوي دا غوډه به جنکې را ولید هغه چرته ویلي ټول زمونږ خپل مسلې ټول زمونږ د کور خبري ټول د گمراه مولیانو من خراب کړیو د گمراه مولیانو زمونږ کار وران کړي
ټول یو امت دی، یو رب دی، یو مسلمانان دي، زړونه د یو بل سره ملاو کوي. زړونه لاسونه نه، زړونه. ځکه چې لاسونه خو سړی کله کله دشمن سره ملاوي، خو سړی خو سره نه ملاو کنه. ندی خبرې خاص خیال ساتي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. اے خلقو دې خبرې ته وکړي دي. اے خلقو دې نه دی ویلي چې اے د امام شافعي مذهب والو، اے د امام ابو حنیفه مذهب والو، اے بریلیانو، اے پنځپیریانو، اے حیاتیانو، اے دیوبندیانو، اے تبلیغیانو ته نه دی ویلي. اے خلقو تاسو یو رب دی، نو صرف داغه عبادت کوئ. فرقه خو نه ذکر کړي، کفرنا فرقه ذکر کړي نه ذکر کړي. او زمونږ په دې باب کې خطه تجربه ده. موږ د هر قسمه فرقه ولا سره ملاو شوي، والله که په یو بل باندې سلام اچول ښه ګڼي، بلکې سلام اچول ذلت ګڼي. دا بل چې بل سره ملاو شي مرګره هلکه اتفاق پلاني سره باندې سلام اچول، اخو زمونږ د ګروپ سره نه دی، لیکن اخو قرآن او حدیث ولا دی، ویا اگر که قرآن او حدیث ولا دی، خو زمونږ په فرقه کې دنه نوم نه دی لیکلی، زمونږ خبرې نه کوي، زمونږ سره زنده‌باد مرده‌باد نه کوي، او ته په هغه باندې سلامونه اچي. او زیات خلک په موږ پسې راشي او موږ ته دا ووایي وایي شیخ صاحب نه موږ څه وکړو عوام. نو د هغې جواب دا دی چې زه دا منم چې عوامو ته ګناه نشتي، او زه دا منم چې عوامو ته ګناه شتي. عوامو ته ګناه په دې نشتي چې په یو کلي کې دین نه څلور فرقې دي، دا عثماني دی، او دا مسلمین دی، او دا پنځپیری دی، دا دیوبندی دی، دا تبلیغی دی، دا جماعتی دی، دا جمعیت علماء اسلام والا دی، او دا بریلی دی، او دا صوفی دی، او دا پلانه دا پلانه. په کوم پسې لاړ شي؟ دا کوم یو ومني؟ نو په دې کې زه منم چې دا کار دقه ګمراه مولیانو خراب کړی، او په دې کې زه عوامو ته غلطي ده. کله چې ته ویزارې، کله چې مزدوري کې ښه په هر څه پسې ګرځي. یاره کوي ښه ډاکټر ته نه معلوم داسې به تپوسونه کوي، نه هغه ته یو پلاني ځای کې ښه ډاکټر دی، تجربه کار زه پسې تللی وم، په ډاکټرانو کې بار چا پسې نه ورځي. ویزه د هر ایجنټ نه نه اړي که نه اړي. د پاکستان نه به سعودي ته ټلیفون وکړي، په داسې محنه راته چا ویلې او داسې کفیل ویلی ته څه وی، د هغه ځای نه به روپۍ ولګي ټلیفون به وکړي. دا تحقیقات به کوي چې دنیوي کار مې وران نه شي. نو زه د عوامو ته دا کوم چې وایي چې څه وکړو، چې ته به دین کې ولې تحقیق نه کوې؟ ته چې کله عالم ته کښېنې، تا دا دومره غټ سر چې ستا دی، په دې کې دنه دماغ پراته دي که نه. دا عالم چې تا ته خبره کوي، که اوس زه تا ته خبره وکړم چې دا مسله داسې ده داسې ده، ولې داسې ده؟ ځکه چې الله داسې وایي په قرآن کې پلانې آیت نمبر دی، او رسول صلی الله علیه وسلم داسې وایي په صحیح حدیث کې پلانې حدیث دی. او بیا ته بل ځای ته لاړې، هلته ته یو کس قصه کوله، وایي دا مسله داسې نه داسې ده. څنګه ولې داسې ده؟ تا یې تپوس وکړو، وایي پلاني بزرګ په یو کتاب کې فرمایلي دي رحمت الله علیه. ستا عقل چې شو په دې کې به ته په ما پسې واپس راځي چې څه وکړو؟ په دې کې واپس راتلو څه شتي؟ زه تاسو ته تپوس کوم په دې کې د څه وکړو سوال ځای راغی که نه راغی؟ پکې ځای خبره واضحه شو. هغه اول چې کومه مسله وکړه قرآن او حدیث دلیل ورکړو که نه، او د قصه د چا وکړه؟ د بزرګ وکړه. نه آیا د بزرګ خبره د قرآن او حدیث سره په تله کې برابره ده؟ که برابره ده نو بیا به موږ ویلی وای چې یاره دې مولیانو ګډوډ کړو، دې راته بزرګ یې قرآن او حدیث یادوي. قرآن او حدیث کم ځای کې دي، او د بزرګ وینا په کم ځای کې ده. نو دا اختلافات د یو بل سره ختم کوي، یو بل ته چې زړونه پاک ساتي. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ویلي، او د آیت به ته یو پیر ووایم چې زموږ په زړونو کې کښېني. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي واعتصموا بحبل الله جميعا. اے خلقو د الله رسۍ مضبوطه راونیسئ، ولا تفرقوا، او په دین کې اختلافات او په دنیا کې د یو بل سره اختلافات مه جوړوئ. عام حکم دی، خو مخکې الله سوی دی دغه کېده
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم او یاد کئ د الله نعمت پتا سبحانه چې تاسو وای د یو بل دشمنان نو الله پتا سو رحم کو تاسو زړونه د یو بل سره وتړل تاسو د یو بل دشمنان وای فاوس او خزرج د مدینه کې مشهور قبیلې دي چې صحابو بیا په دوی کې او د شي راځي په ځینی سیرتونو کې چې د دوی یو بل سره دشمنی و او تقریبا وسو کال دی یو بل سره دشمنی ساتلې ده رسول صلی الله علیه وسلم راغی او داخله کې ټول یو کړو د الله په رحم باندې هغه خلک بیا په یو بل باندې ځان وجنو ځان به وجو کنه په یو بل باندې یو بل به وینه توي ولا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم تاسو ټول دی یو بل دشمنان وي پښتنه او پنجابي وو کنه مخکي دیو بل سره نه لګیدا پښتون ځان له قوم دی بیا په پښتنو کې څومره قومونه دي بیا پنجابیانو کې څومره قومونه دي ټول د یو بل سره نه لګیدا خو چې کله د الله دین راغی د الله په خپل رحم او فضل سره دا ټول سکړو یو کړو په امریکا کې به یو انګريز وسیږي او د الله دین به مني هغه زمونږ ورور دی ګوره حالانکه زمونږ دغه په منځ کې څومره مسافه ده نه مونږ لیدلې نه مونږ جبه پیژنو نه مونږ رنگ پیژنو نه مونږ اصل او نسب پیژنو خو دا سړی زمونږ رور دی څومره نعمت دی او د دې نعمت نه مونږ په زور ځان محروم کو چې نه مونږ اختلافات پیدا کو او په امت کې اختلاف رحمت ته د قصه سره کو الله وی واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا هم كسوي وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها او وی تاسو د یوې کندې په غاړه چې په کنده کې ور لګېدلو او نږدې و چې تاسو د کندې ته ولیدلې وې خو ما تاسو بچ کړئ په خپل رحم او په خپل فضل باندې نو یو کتاب مینه ته درولېږو یو پیغمبر مې درولېږو او زه ستاسو یو رب یم نو زما عبادت کوئ د دغه پیغمبر په طریقه باندې اختلافات ختم شو اوس په اختلافات ته سمجال شتي نشته اختلافات ته سمجال ها دومره ده چې د علماو په منځ کې اختلافات راځي دا دوی په قص نه راولي لکه اکثر دي چې دوه طرف ته علما حق پرسي خو د ټولو دماغ خو یو شان نه دي کنه اوس ته په یو مولا پسې ورلې او ته دې تاسو کو چې ما ته دې مسله په ودس کې راغلي چې څوک ماته جواب درکو کوشش وکړو چې د جواب د قران او حدیث نه راوباسي ته بل علم پسې ورلې هغه حق پرس علم هغه ته دا مسله وکړي چې هغه ته وینه په دې مسله کې یو حدیث دی هغه حدیث ما په بلانی کتاب کې لیدل دا مسله دي سي ده او هغه شیخ له الله جنتونه ورکړه الله دې برحم وکي خدای حدیث کې دي چې دغه په دماغ کې نه راغله نو اوس موږ په دې ټول کې چا منو په دې اخري به منو او د دې اخري په دې نه منو چې دا شیخ زمون خپل له په دې نه منو چې پښتون دی په دې نه منو چې عربي دی په دې منو چې موږ ته په دې مسله کې حدیث خو نو موږ خبره ده چا ومنله په اصل کې موږ د حدیث خبره ومنله او دا بل شیخ سره زموږ په ځل کې مینه او محبت پاتې شو چې انسان دې کمزور دی څوک دی چې هغه ټول حدیثونه یاد دي خو کې دي چې دا حدیث دغه نه چې ګوټ کې پاتې شوی یا به یې شوی نو ګور اتفاق پاتې شو او مسله واضحه شو حکومت غوي چې نه هغه علاقه ولا مولا چې کم دی هغه علاقه ولا چړې او توري راوړسي زمونږ د مولا صحیح ویلي ګر انور وی زمونږ دي صحیح ویلي حالانکه د دویم د صحیح د خو اولنی ولا خو د خبر نه منځ کې چې هغه خپل مولا مین دي اختلافات پیدا شو نو کوشش کوي چې خپل زړونه مؤمنانو ته همیشه پاک ساتي چې څوک د قرآن او حدیث خبرو کې هغه مانی کاغه هر څوک کتوري ک سپینی ک ماشومی ک غټي ک وډی ک خزه او ک بوډای چې خبره ته کړی چې قرآن او حدیث کې دي چې هغه په قرآن او حدیث کې دي سوا بس مانی یو شی دي شی لکه یو لاس یو موټه چې کافر زمونږ د دې فرقون او زمونږ د اختلافاتو نه فائدہ وانخلي دې سره چې زموږ درس اختتام ته ورسېدو او ان شاء الله پر روان درس کې چې دینه دریمه مسله ذکر کوو د جاهلیت کوم چې شیخ په خپل کتاب کې ذکر کړی الله سبحانه وتعالى دې زموږ زړونه یو
او الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق پیدا کړي او الله دې موږ د اختلافات او د فرقه پرستۍ نه د دین دې الله موږ لري ساتي او الله دې زمونږ مینه د خپل امام محمد صلی الله علیه وسلم سره خزیاته کړي او الله دې سره زمونږ د ټولو ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي